بسم الله الرحمن الرحیم. راځو بیا ټاسکبار ته په دې رائټ لیکو پراپرټیز ته ځو. دغه ټاسکبار ټیب موږ وویل ورپسې د موږ سره نیویګیشن ټیب په دې کلیک کوو. دا نه به موږ سره وینډوز 8 کې نو او وینډوز 7 کې نو په 8.1 کې موږ سره دا اضافه شوی دی. په دې کې موږ سره اول د کارنر نیویګیشن تاسو ګورئ دا په دې کې موږ سره دا درې خبرې دی. اول دی تاسو ما ویلو چې موږ سره د وینډوز 8 دا کنجونه چې موږ سره هر یو کنج یو خاص کار سره رسي. ګور دې کنج د ماوس لمه چمزبار ښکاری ګن لاندې کنج ته وي سم چمزبار تاسو سره شو کوي. ګورئ په دې شکل باندې د دې کنج کار دا چې څومره اپلیکیشن موږ خلاص کړی وي دا غوي ترمنځ موږ سویچینګ کولای شو. نو اوس راځو کچر دغه د دې طریقې لیوین آی پوینټ ټو د اپر رائټ کارنر شو د چمز کله چې خې طرف ته پاسنی کنج ته ماوس وي سم ما سره چمزبار خو اوس خې کنه راغی کچر دا چیک نه وي به باندې راځي. یو کس زی وینډوز 8 کې کار کوي دلته موصولي سمرم چې موصولي هغه چمزبار نه ښکار کوي هغه دې نه اف شوی دلته به دا چیک ولګوي دوباره اپلای وای اوس چې تاسو موس راوړئ ګوره شو کېږي درسره. بل موږ سره وین آی کلیک د اپر لیفت کارنر سویچ بټوین مای ریسنت اپس مخکې مې ویل چې د چپ طرف ته پاسنی کونج کاردار چې څومره اپلیکیشن موږ د سٹارټ سکرین خلاص کړی وي دا غوي ترمنځ موږ سویچینګ کوو نو دې کونج ته موږ موس لو دا هغه وینډوګانې موږ تراخی. نو اوس موږ سره کوم وینډو نه د خلاصه زه راځم اول سٹارټ سکرین ته او دلته به زه یو اپلیکیشن خلاص کوم. دا د سٹارټ سکرین اپلیکیشن د ډیسکټاپ نه ښه میل به خلاص کوم به وینډو بټن وهم سٹارټ سکرین ته بلار شم دغه ویډیو اپلیکیشن به خلاص کوم به وینډو بټن وهم به در خلاصوم یو بل بم خلاص کوم تر راځو دا خلاص دا تقریبا یو سلور دانې ما اپلیکیشن خلاص اوس د دې اپلیکیشنز ترمنځ چې ته سویچ کې سویچینګ مطلب یو نه بل ته ځي نو ته د ماوس دی پاس کوم ته ویسي ګور چې ماوس ویسي دی کوم ته او دا سې راکشي ګوره څومره اپلیکیشن چې تاسو خلاص کړی وي د هغه څه درکې لیست درکې بالکل زم ډیسکټاپ ته زم بس کلیک کړئ ډیسکټاپ ته ډایرکټ ویسي. اوس دا کنج به الګ کار کوي چې دا ټیک مارک ته ولګي ک ټیک مارک نه وي موږ سره دا کنج ختميږي کار یو ګوري څومره چې تاسو موس ویسي هغه اپلیکیشن نه راځي موږ سره او د شارټکټ موږ سره وینډو ټیب وینډو نیسه ټیب وای دا شارټکټ به کار کوي مطلب دغه به تاسو سره کار نه کوي دا کنج به دا کارنر به تاسو سره کار نه کوي. نو که چېرته زه دا چیک بیرته ولګوم اپلای وهم او راشم د موس تک کنج ته د موس راوړم وګوره هغه لیست موږ ته واپس راکوي. ورپسې د موږ سره ریپلیس کمانډ فرام وین د وینډوز پاور شیل ان د مینیو وین I right click the lower left corner or press window key plus X. تاسو مې چې دالته سٹارټ بٹن چې د پدې چې تاسو رائټ کلیک یو مینیو تاسو درکې چې ته ډیسکټاپ ته ځي کمپیوټر شټ ډاون کولای شي رن ته سرچ ته فایل ایکسپلورر کنټرول پینل ته نور زین ته تللی شي. پدې کې موږ سره یو دغه دی کمانډ پرامپټ ګوره کدا چیک چرته نه وی لګیدلې نو موږ سره دلته راځي کمانډ پرامپټ ګوره دا دی دا کمانډ پر موږ سره CMD دا د نتورک د لپاره استعمالي مطلب زه غواړم چې چیک کم چې هغه کمپیوټر زما د کمپیوټر سره وصل دی که وصل نه دی کنیکټیویټي لري کنه لري نو هغه زه پینګ کوم مثال پینګ نه کوم داغه آی پی لیکم یا زه غواړم زما د کمپیوټر آی پی ماته وخایا نو زه آی پی ورته لیکم ماته څه کوي داغه آی پی راکې راته آی پی کنفیګ ورته لیکم داغه آی پی ماته راکې آی پی کنفیګ چې ورکې دی خپل آی پی درکې مطلب دا نتورک بیس کې استعمالي مثلا نو که ته غواړې چې دا کمانډ پرم دی ما سره د پاور شیل په شکل باندې ښکاره شي نو سو کمانډ پرم دی اوس دی یو نوې شکل دی تور کړی دی کمانډ پرم ته لګي ایڈوانس کړی دی هغه شکل کې ته غواړې ښکاره شي پاور شیل شکل کې نو دا چیک ولګاوه اپلای وه اوس راشه په دې سٹارټ بٹن رائټ کلیک وګورئ تاسو ا کمانډ پرم په څه باندې بدل شوی دی وینډوز پاور شیل باندې بدل شوی بس صرف ته دومره یاد کړئ چې کمانډ پرم بدلی په پاور شیل باندې نور دا مربوط د نتورک کې مخکې می ویل مطلب دا کمانډ پرم مخکې نه و موږ سره او اوس دوی پاور شیل نوې ایڈوانس دوی جوړ کړی دی خو مطلب دا مخکې ویل چې کله ته غواړې چې د بل کمپیوټر باندې بل کمپیوټر چیک کې شي هغه کمپیوټر سره زما پینګ کی کنه کی وصل هم کنیم یا د هغه کمپیوټر آی پی زو غواړم یا د خپل کمپیوټر آی پی ماته معلوم شي آی پی کنفیګ ورته لیکم ماته دا آی پی راته راکړي خپل سیستم نو تاسو نور زیات کمانډونه دي موږ سره نتورک بیس استعمالي خو هغه باندې خبره نه کوو صرف تاسو جس دلته یاد کړئ چې موږ سره وینډوز کمانډ پرم بدلی په وینډوز پاور شیل باندې ښه ورپسې راځو سٹارټ سکرین په اړه کې خبرې دي. When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of start. کله چې زه اول ځل لپاره ساين ان کیږم کمپیوټر ته لاګین کیږم نو ما سره د سٹارټ سکرین په ځای باندې چرته مې وړه ډیسکټاپ ته کدا چیک نه وی لګیدلې تا ډایرکټ سٹارټ سکرین ته وړي سٹارټ سکرین خو پیژنې کنه کمپیوټر اول ځل لپاره خلاص کی دا درته راځي که چرته دا چیک ولګي نو به بده سٹارټ سکرین په ځای چرته سره ډیسکټاپ پر راځي یا مثال تاسو کوم اپلیکیشن خلاص کړی وي ګوره اوس ما سره دا اف دی کنه دا
چیک ما سره نشته اپلای می وهل زه لازم یو اپلیکیشن ته خلاصوم دا اپلیکیشن دی کنه پاس به اوس وی لیفت کلیک ولاندې راخته کو پرې دی چرته وی وړي ډیسکټاپ ته وی وړي چې کله ته دا چیک ولګي بیا به دا خو سرچ په کار شو مونږ لیکلی دي چې ډیسکټاپ ته مې وېسته چې کله کمپیوټر لاګین وي او مونږ ډیسکټاپ ته به وړي کدا چیک نه وی لګېدل سٹارټ سکرین ته وړي که چیک مو لګول به هم چرته وړي دوره ورته زه به دا ډبل کلیک کوم دا چې کلوز کوم اوس هم ډیسکټاپ ته مونږ وړي او که چیک نه وي باید مونږ ډیسکټاپ ته بیا ویني چې خو دې سیستم کې حتما څه فرق به وي ځکه بل سیستم کې دا کار نه کوي تا بل کې ته چیک کوم ریسټارټ یې کړم او نه ریسټارټ نه غواړي زه به دا اپلای کوم اوس راځم دلته دا اپلیکیشن زه بندوم باید سٹارټ سکرین ته مونږ وی سی چې کله دا اپلیکیشن مونږ بند کوو سٹارټ سکرین ته باید وی سی ځکه چې دا باید مونږ سره کار دلته خابل سیستم کې مونږ سره کار وکړو دغه کار نه کوي خو د دې چیک کار دار چې کله دا ټیک مارک مونږ سره لګیدلې وي دا ټیک مارک مونږ سره لګیدلې وي نو مونږ د سٹارټ سکرین په ځای ډیسکټاپ ته کچې دا چیک نه وی لګیدلې اول ځل لپاره کمپیوټر خلاص کینو تاسو چرته ځي ته سٹارټ سکرین ته ځي دلته راځي خا ورپسې د مونږ سره شو مای ډیسکټاپ بیک گراوند ان سٹارټ ډیسکټاپ بیک گراوند ما سره په سٹارټ باندې وخای اوس وګوره سٹارټ سکرین ته زم د خپل بیک گراوند ښکاری کنه راشي او چې ډیسکټاپ ته راشم د خپل بیک گراوند دی زم دغه د ډیسکټاپ بیک گراوند ما سره په سٹارټ سکرین کې هم ښکار شي نو دا چیک ولګول اپلای وا اوس وینډو بٹن ووا وګوره هغه د ډیسکټاپ دغه دی کنه سکرین ک وینډو بٹن به وای بیرته ډیسکټاپ هم دا دی التم دی ک بیرته چرانی شي نو چیک لري کا اوس وګوره د سٹارټ سکرین خپل بیک گراوند دی د ډیسکټاپ موږ سره خپل بیک گراوند دی ورپسې موږ سره شو سٹارټ آن د ډسپلی دغه سٹارټ سکرین ما سره په ډسپلی باندې وخایي که چېرته دوه ډسپلی زموږ کمپیوټر سره وصل وي لکه څنګه چې زموږ په دې حال کې دی صحیح پروجیکټر سره نو که چېرته هغه سره وصل وي او دا چیک نه وي لګېدلی نو ته وینډو بټن ووهئ تا ته سٹارټ سکرین درکوي خو هلته به تا ته سٹارټ سکرین نه ښکاري که چېرته چیک ولګوي نو بیا هلته هم ښایي لیکلي ګوره show start on the display I am using when I press the window logo کله چې window logo هم نو دا په ډسپلی باندې راته سٹارټ سکرین هم وښایي که دا نه وي بیا نه ښایي درته بل دی show the apps view automatically when I go to the start ګوره چې اوس د سٹارټ سکرین وینډو بټن هم چېرته مې وړي سٹارټ سکرین ته چې کله بیا تاسو غواړئ چې اپس ته لاړ شئ په دې غشي به کلیک کوئ نو تاسو سره اپس راځي که ته وایې چې یاره زه ډایرکټ وینډو بټن وهم او دې اپس ته دې راشم نو دې دپاره به ته راشي دلته ډیسکټاپ ته او دې کې به دغه چیک ولګوي او داسې که اپلای کړه اوس وینډو بټن زه وهم ګوره چېرته دې وړي اپس ته دې وړي یا په دې بټن چې کلیک کړې هم چېرته دې وړي اپس ته د سٹارټ سکرین په ځای به تا اپس ته وړي که بیا ته سٹارټ سکرین ته ځي نو دې غشي باندې به کلیک کړې واپس به تا سٹارټ سکرین ته راوړي صحیح شو ښه دا چې کله تاسو ولګوئ دې سره دا بل چیک هم راشي د دې څه مطلب دی سرچ ایوریویر انسټیډ اف جسٹ مای اپس وین آی سرچ فرام د اپس ویو د اپس ویو چې کله زه سرچ کوم که نه نو ایوریویر ما سره سرچ کوم مطلب که زه د انټرنیټ سره وصل یم یو یو ټیکس مې ورته ورکړو نو انټرنیټ کې هم ما ته سرچ وکړه او زما کمپیوټر کې هم سرچ وکړه ایوریویر نو مطلب هر ځای کې دی یا په نیټورک باندې نور کمپیوټر سره وصل یم هلته هم سرچ وکړه سر که چېرته دا ټیک وي را سره اوس ګورئ دا چې څنګه زه کلیک کوم په دې کلیک کوم نو ما سره څه لیکلي دي ایوریویر که او که چېرته ته راشي دلته دا چیک لري کې او دا اپلای کی بیس دلته راشي سرچ دلته کلیک کړئ نو ایوریویر ته نه لیکي صرف دغه اپلیکیشن چې دا کوم انسټال کړي دي همدې کې بدله سرچ کوي نور بدله سرچ نه کوي ښه بل دی موږ سره اخرنی اپشن list desktop apps first in the apps view when it's sorted by category کله چې ما سره دا اپس دي دا د کټګوري د لحاظه ترتیب یو ګورئ په دې کلیک کوم نیم د لحاظه A والا به ولرځي B C په همدې ترتیب به راځي ډیټ انسټال کوم چې ما مخکې انسټال کړي وروسته انسټال کړي نه اوس مې انسټال کړي هغه به اول راځي کوم چې مخکې انسټال کړي هغه به اخره کې راځي موست یوز کوم چې ډېر استعمالوم هغه به اول راځي راسره کوم چې لږ استعمالوم هغه به وروسته راځي کټګوري نه چې جوړې لګو ګوره هر یو کټګوري او کټګوري ته څه ورکړی دی نو مې ورته ورکړی نو یې که چېرته د کټګوري د لحاظه موږ سره ترتیبي اوس دی نو که دا چیک زه ولګوم د ډیسکټاپ اپلیکیشن له ټولو اول راځي اوس خو ډیسکټاپ اپلیکیشن نشته که که زه راشم دغه چیک ولګوم اپلای وهم او وینډو بټن وهم ګورئ ډیسکټاپ اپلیکیشن د ټولو نه اول مو سره راغی